اوس به راته رښتیا وایې زویه، څوک دې خوښېږي؟ سوله او که لیلا؟ رښتیا به وایې؟ تر څو تا ته داسې یو څوک پیدا شي چې تا سره د زړه نه مینه ولري. نو ته د اجمل سره د زړه نه مینه نه لرې؟ زه غواړم چې د سولې په اړه ستا خاص نظر واورم. زما خاص نظر؟ هغه هم به د سولې په اړه؟ و ولې ستا سوله نه خوښېږي؟ سیاله نشي رانه خلاصېدی، که ځان د در باندې ګران وي نو جګ شه موټر ته. تاسو ظالمان له مانه څه غواړئ؟ تاسو څوک یاستئ؟ یاره خان صاحب موږ سیال ته دا میخه وو، اخر خپله پکې ونښتلو. د مړو پسې څوک تراوی نه کوي. هغه پېښه یې راکړه، نوي دې څه راوړي دي؟ څه لکه داسې ژوند وې، لږ ځان پوهېږه. د دولت نه مې زړه ډېر سوړ دی چې څوک نه ورنږدې کېږي هغه یې د قانون کړۍ په غاړه کې در اچوي. څه شی؟ کتابچه غوندې شی یادی؟ هغه به تا ته یوه کتابچه وي، خو ما ته د توپ ټانک تیارې نه غټ دښمن دی. یېرېږه مه، دا جیټ الوتکه به زموږ په سر تېره شوه. خان صاحب ته خو د ویرې سړی نه یې، خو ګوره کله کله په ما هم غږ کوه. دغه خبره کوه. خان صاحب ګوره دا شی کېده، بس ته صرف امر کوه. دا کېده، دونه عمر دې د ما سره تېر شو، خو تا له دې د استعمال ځای ونه پېژانده. خان صاحب کم کار مې تانده کړی، ټول کلی مې په چغو ډک کړو چې سیال د دولت سړی دی، سیال نه وډار شئ. خو دا مه واوره چې ټول کلی لکه یو پولادي دیوال د سیال نه راتاو دی. ښه خان صاحب، کار راته ښیه، کار چې بیا ورته مناسبې خبرې جوړې کړم. ته چورت مه وهه توربازه، که موږ سره دا پروژې په لاس کې وي ستا شیطاني مازغه به ډېر کار وکړي. خان صاحب که ستا خوښه وي نو بیا به زه د قمندان شیردل سره لین جوړ کړم، که څنګه؟ اوس دې د مازغو شیطان راویښ شه، خو دا راته ووایه چې څو روپۍ به وغواړي؟ پیسې خو به خامخا غواړي، خو په دې نه پوهېږم چې څومره به وغواړي. یاره ستا دا شیطاني مازغه چې وي د تور نه به سپین جوړ کړي او سپین نه به تور. واخله دا د جیب مصرف. وایم بلکل خان صاحب، همداسې ده. ته امر کوه راته خان صاحب. ښه نو خان صاحب، زه دې په خدمت کې یم، هر وخت یې غږ راباندې کولی شي. زه دنه لاړم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.
بېشکه چې ژوند خدای ورکړه او د هر انسان طبیعي حق دی. هیڅوک د قانوني مجازه پرته له دې حقه نشي بې برخې پاتې کېدلی. ته قاتل ظالمه ستا ډلې زما زوی شهید زما زوی د ما نه واخیستو. یا الله شکر دی چې لاسونه مې د چا په وینو باندې نه دي ککړ. شکر دې دی. ته باید د مخکې نه محاکمه شوې وې. جزا د عمل حق ده. ته به د خدای نه څنګه ځان خلاص کړې؟ رښتیا وایي جزا د عمل حق ده. خدایه پاکه ته دا موقع او د ده پوهه ماته راکړې چې خپلې ګناهګانې مې په خپل ژوند کې جبران کړم. ځوانانو کار ودروئ، راشئ چې پیرکي مې راوړي. سیاله خورئ نه، ته هم پرې غږ وکړه که نه راځي چې بیا پسې شپېلۍ راواخلم. حکیم ماما د پیرکۍ سره خو نقد مې یادوه که نه؟ راځه ستا د نقدو کار به وشي که بل څه نه و. شپېلۍ خو شته که نه؟ محرمه خندانه راځئ چې د ماما د کوربادانې د لاس پیرکي دې راځئ ولاړ شئ. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف هلا وما كيما ما ژوندی دي په داسې پیرکیانو سره. راځئ هلکانو. بسم الله که ستړي شوي یاستئ. لاسونه رسېږي. واخله که یا خبره ته ښه غوږ ونیسئ ماما. د کلونو خبره ده چې د خلکو زور د خدای پاک زور دی. سیاله دا خو یو عام خبره ده. نو تا څنګه یاده کړه؟ زه د تاسې د ورور په شان باندې یو نظر لرم. غوږ شئ واله که نه خبره واورئ. ګوندې د دې خبرې سره زما د دغدو کار هم وشي. حکیم ماما هغه زلمی څه شو؟ زلمی؟ هغه دی هغه. راځه ډېر دی. راځه لکه چې سخت پیرکي راوړي دي. ورکه خورئ پیرکي دلته کښېنه. پیرکي به هم خورو خبرې به هم کوو. زه غواړم چې یو بل ته لاس ورکړو لکه د ورور په شان غوندې او جبارانو غوندې خلکو ته باید یو ښه درس ورکړو ښه یې وډار کړو چې موږ هم یعنې څوک یاستو. وګوره لالا څوک مې ورته راوستل. او په خیر ماشوم جانه په خیرونه زمرد سلام مسي په خیر راغلی. دا مار له کومې خوره وخوته؟ کاستئ خیرتي ده. په خیر راغلی یاست. سلام علیکم. سلام مشي وروره. کېنه مهرباني کېنه. سلام علیکم. سلام مشي جوړې په خیر. کېنه دغه ورته ورکه که نه. کېنه تاوده به ورته راوباسم ته ودرېږه چې بسم الله. تاسو ته خو نږدې دي که نه؟ شومې ورسره څکئ. ماما جانه
دا ګران ورور مې چې وینې نوم یې معصوم دی او دا ګران ورور مې کمال خان. دا دواړه ځوانان د ما د پوهنتون همدوره وو. او معصوم جانه دا ورونه چې تاسې دلته وینئ زما ویښ او مبارز کلیوالان دي چې زه دوی ټولو باندې ډېر افتخار کوم او د ما افتخار دي. هماغسې چې ښار یو سازمان ته ورته جوړښت دی کله هم همدغسې یو ژوندی واحد دی. تاسې باور په خدای وکړئ دوستانو چې موږ دلته په مشورې ورکولو سره او یو بل ته په لاس ورکولو سره لکه دغه حاصلات چې تاسې دلته وینئ او دغسې نور ټولنیز کلتوري او انساني کارونه یو بل ته په ډېر احترام سره او په ګډ تصمیم سره له مدني لارې نه مخته ځو. ماما زه د هغه لرم څه ورته وایي شکایت یې بولي که ګیله میلمانه م ناست دی که نه چې کله زه غواړم د خپل هنر په هکله خبرې وکړم که نه یعنې دا نقد یادې کړم که نه کړپ سیال لالا پکې فلسفه شروع کړي بیا. سیاله وروره په دې خبرو سره د زه او کمال دواړه ډېر خوښ کړو. دا هغه لاره ده چې نننی انسان ورباندې خپل مدنیت جوړوي. معصوم رښتیا وایي موږ غواړو له دغو اشرګرو سره ستا نورې خبرې هم واورو. همزولو ژوند یو ستر معلم دی. ورځنۍ تجربې د پوهې وړیا کتابونه دي. موږ خو داسې زده کړي دي چې په جنګ کلي نه کېږي. نو دا وایو چې د ټوپک کار نور بیخي تمام دی. یو څه به خپل منو او یو څه هم د بل چا. زه خو دغو میلمنو ته وایم که تاسو غواړئ چې موږ نه سیال بوځئ موږ ټول کلیوال ستاسو مخ ته ودرېږو. دا ځوان خو دومره پوهه لري زه وایم چې راشه دا د سټاج دوره په دې کلي کې تېره کړه. که رښتیا راباندې ووایې معصوم جان وروره همدغه ځوانان او همدغه کلیوالان وو چې موږ خپله یوه کلیواله خور د جبري واده نه وژغورله چې زه په دوی باندې واقعا ډېر افتخار کوم. زه د دوی د پښو خاوره یم. یاره داسې کلی خو د ستایلو وړ دی. زه ډاډمن یم که همدا ډول د انساني حقونو د خوندیتوب فرهنګ رامنځته کړئ نو د بهرامخیلو کلی به د هېواد په کچه اول شي. بلکل واقعیت د رښتیا خبره ده. بلکل سمه. والکانو دا میلمانه لږ دمې ته پرېږدئ واخلئ. د دې مدني مبارزې په خوا خوا کې د کلي د خوږو اوبو او خوړو نه خوند واخلئ. سلام علیکم. وعلیکم سلام. ته د اسمانه راښکته شوې او که پیریانو له کوی قیافه راتښتولې زموږ کلی خو دومره بختور نه دی چې ستا غوندې ښکلې جلۍ ولري. نه د اسمانه راکښته شوې یم او نه پیریانو راوړم خپله راغلی یم. وی چې په خپله راغلې بیا ما واده نه دی کړی. په خپل سر درته قسم خورم که نه چې مجرد په زیارتونو او وادینو باندې ګرځم. ښه نو کاشکې زه هم مجرده وایم. چې مجرده نه یې نو بیا ماله څه غواړې؟ نقدې واچوه او بیا د دې کرښې نه تېره شه کلي ته ځه. ښه دا څه دي؟ دا پاټک ګورې پاټک. ته څوک یې او څه کاره یې؟ زه رئیس خاندان. دې ښه ډوله ته ګوره انسان ته تېر ترخې خاطرې رايادوي. ښه د څه شي رئیس؟ د خاندان د خوراکونو او نقدو ټوکو ټکالو د خیریه ټوله دي. سلام علیکم سوله خورې. وعلیکم السلام. چې ټول ګیلې تا ته په تمه دي چې ستا خبرې واوري. دا څنګه بې وخته راغلی؟
زمانه ده سیال سره واده کړې وه چې ښځې خبروي ښځې مو خبرې کړې دي هو ډېرې ښځې راغلې دي په تمه دي چې ستا خبرې واوري صحیح ده ښایسته چې وشو ځه سلام بابا. وعلیکم سلام ستړی مه شي کا سره د څه رانجه وه هغه خو زما د زوی قاتل و که نه بابا موږ د زوی ملګري یو او که غواړې موږ در سره مرسته کوو رامشه توپنچه را دا یې توپنچه واخله او مغزې ورته باد که سلمانو صاحب تاسو نه ډېر مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ زه غواړم چې د کلیوالانو د غوښتنو په اړه تاسو سره یو څه خبرې وکړم سیاره وروره زه به په دغه مدني فعالیتونو کې لا شامل یم خو ترې خبر یم خوشحاله به شم چې د خپلې وظیفې تر څنګ خپلو خلکو ته لا زیات خدمت وکړم لنډه په دې چې خلک د نجونو متوسطه غواړي تاسو د کلیوالو عریضه راوړئ زه به یې تصدیق کړم بیا به یې د پوهنې مدیریت ته وسپارم تر څو په نوي پلان کې شامل شي په دې خو سره موافق یاستو سلمانم صاحب خو تر څنګه یې هغه نجلکیانې چې له ابتدایي نه فارغې شوي دي زه داسې وایم چې که تاسو یې یو کار وکړئ هغه نجلکیانې متوسطه کې شامله کوي یعنې هلکان ځواب کړو نه هېڅوک نه ځوابوو ته رښتیا وایې خو دلته کله څوک اجازه راکوي چې په یو وخت نجونې او هلکان لوست وکړي زه یو بل نظر لرم سلمانم صاحب نظر څنګه نظر زه داسې وایم چې نجلکیانې دې مخکې له غرمې نه راسي او هلکان دې وروسته له غرمې نه سیاله موږ ټول 12 درسي خونې لرو د زده کوونکو شمېر مو نږدې تر 1000 تنو رسیږي دا به څنګه ځای په ځای کړو د ملک صاحب کور دلته نږدې دی سلمانم صاحب هغه ویلی چې په باغ کې 4 خونې دي چې د ښوونځي لپاره یې جوړوي او د تاسو نه کرایه هم نه اخلي خو میز او چوکۍ به په خپله برابروئ نو زه هم یو کور لرم خو ښوونکي به ورته د کومه کړو خیر په دې هکله به بیا خبرې وکړو سلمانم صاحب سمه ده درست السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تعال. خيرت ستونه خدي. څنګه یې؟ کور ته خیرت دی؟ واړه ښه دي؟ فضل د خدای ستاسو صاحب دې ورځو کې بیخي نه معلومېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه د سیال د لیکره ورغلی وم. او مې ګټه دروازه مې ټک ټک کړه خو هغه کور کې نه و. بیا مې وغوښتل مولوي صاحب وګورم. خو دلته مې ولیدل. ته راځه دې سوري ته ودرېږو څه خبرې مې سره دي. راځئ راځه. مولوي صاحب تم لکه چې د سیال په خوږو خبرو وغولېدې خان صاحب دا ته څه ویې لګیا یې ته کمې خوږې خبرې یادوې مولوي صاحب ته خفه کېږه مه ته خو زموږ د دین عالم یې په دې خبرو ډېر ښه پوهېږي سیال غواړي چې خلک سره یو موټی کړي زوی هم یو موټی دي شي غواړي چې هلکان مکتب ته لاړ شي زده کړې وکړي زوی هم ودې کړي خو دا په کوم کتاب کې راغله مولوي صاحب چې نجونکۍ او هلکان دې په یو صنف کې یو ښوونځي کې درس ووایي
خان صاحب زه خو بیخي حیران یم چې دلته په دې کلي کې څه روان دي. مولوي صاحب زما او ستا خبره یوه ده، سیال زموږ سر سترګې دی، خو دا زړه مې داسې راته وایي چې ده زموږ بېعزتۍ پسې رااخیستې ده. خان صاحب موږ به وګورو که مناسب او بیا به خپل دریځ روښانه کړو. مولوي صاحب هر چا نه به پټه کم خدای نه نشم پټولی، ته خو زما په ستونزه خبر یې. خبر یم چې خبر یې نو بیا د دغه سړي دپاره کومه سزا ده؟ جهنم. ګوره مولوي صاحب دا خبره مې یوازې ستا سره شریکه کړه، کوشش وکړه چې دا خبره ځان سره وساتي. خان صاحب بېغمه شه، زه چې زه جومات ته د مانځه وخت دی. زمرده نورې بس چې زموږ سره ډوډۍ وخوره بیا به لاړه شي. بابو هسه خو دا کور مې خپل ده، ته هم راسره ډېر په زحمت شوې، دومره ښه زیره خبرې کړلې. نه څه تکلیف زحمت ډورې ما خو د کلي ټولې ښځې را خبر کړې، خو یو لیلا او بل د خان کاکا لور پاتې شوه. زمرده د هغوی تر کوره پر راسره ځې؟ سمه ده لاړ به شو. لیلا خو تا نه کمه نه ده، د خپل کار نه پوره ده. که د خان کاکا کور ته ځې ورځې، ډېره مهربانه ښځه لري. راځه زمرده چې لاړ شو. زه به لاړ شم. خدای په امان. په مخه مو ښه په خیر لاړ شئ. خبره ده بهرامه؟ سیاله له هغه موټر د چا د سولې و، خیرت خدا. ګوره قومندان شیردله، هغه د سیال استاد و، زه بېګناه یم.